د اروپایي هیوادونو د ویزې د ترلاسه کولو لپاره نن په دغه ویډیو کې نو یو داسې برنامه مې راوړې ده چې تر څو تاسې وکولی شئ ډیر په اسانه طریقه باندې دغه ویزه تاسې ترلاسه کړئ او اروپایي هیوادونو ته تاسې لاړ شئ. د دغه ویزې د ترلاسه کولو لپاره نه کم جاب آفر ته ضرورت شته، نه کم انویټیشن لیټر ته ضرورت شته، نو نه هم کوم بل څه ته چې تر څو تاسې وکولی شئ په راحته ډول او په اسان ډول دغه ویزه ترلاسه کړئ. دغه ویډیو کې تاسو سره د لوکزامبورګ هیواد د انټرپرینر ویزې په اړه مکمل معلومات تاسو سره شریکوم. مکمل عملی ډول به ورباندې کار کوو چې څوک ورته واجد شرایط ده نو د کوم ویب سایټ څخه اپلای کیږي، نو اپلیکیشن پروسه څه ډول ده، څه ډول باید تاسې اپلای وکړئ، دغه اسنادونه تاسې چیرته سبمیټ کړئ، څه ډول سبمیټ کړئ، دغه اسنادونه مکمل تاسې څه ډول ورته برابر کړئ. نو په دغه ویډیو کې به مکمل عملی ډول ورباندې کار کوو چې تر څو تاسې وکولی شئ چې دغه مکمله پروسه بیا خپله تاسې مخې ته بوځئ. نو که څوک فرض مثال خپله مخې ته نشي وړلی نو هغوی بیا کولی شي چې کوم څوک چې لږه تجربه ولري، ځکه چې دا دغسې مسایل دي چې کله تاسې کوم ویزې ته اپلای کوئ باید هیڅ ډول غلطي باید له تاسو څخه ونه شي، هر څه باید ډېر پروفیشنل ډول تاسې ورته سبمیټ کړئ. داسې کوم چاته لاړ شي چې هغه په دې مسایلو باندې پوه اوسیږي. نو ورځو سکرین طرف ته چې مکمل په دغه پروسه باندې کار وکړو او عملی ډول دغه ویزې ته موږ تاسې اپلای وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. نو دا مهال زه د لوکزامبورګ اوفیشل ویب سایټ کې یم چې نن په دغه ویډیو کې به مکمل د دې پروسه باندې موږ کار کوو چې د دې اپلیکیشن پروسه باندې چې دغه ویزې ته تاسې څه ډول اپلای کوئ، د دې فورم څه ډول ډک کړئ، فورمونه یې څه ډول پیدا کړئ. نو مکمله دغه پروسه له صفر څخه تر سلو پورې څه ډول تاسې مخې ته یوسئ چې تر څو دغه ویزه تاسې خپله ترلاسه کړئ. نو دغه انټرپرینر په نوم ویزې په اړه چې کوم معلومات ما تاسو سره شریک کړه، نو دې ته سیلف امپلاید تھرډ کنټري ورکر ورته وایي په اصل کې. اوس راځو د هر څه نه همدې نه مخکې چې موږ راشو په اپلیکیشن فورم باندې موږ تاسې کار وکړو، اپلیکیشن فورمونه یې موږ پیدا کړو او ډک کړو. نو لومړی باید زه راشم مکمل د دې هغه شرایط تاسو سره زه شریک کړم چې د دې شرایط څه دي او څوک ورته واجد شرایط ده. نو راځم لومړی په شرایطو باندې موږ تاسې وغږیږو چې دلته مکمل ګورئ تاسې to apply for the entrepreneur visa in Luxembourg you will need to. نو هر څه نه مخکې ته څه شي ته ضرورت لري. نو مخکې نه مخکې باید تاسې دغه آیډیا په ذهن کې ولرئ چې دغه ویزه چې کوم یو ده دغه انټرپرینر ویزه، نو دا په اصل کې دلته چې سیلف امپلاید یاد کړی ده په اوفیشل ویب سایټ کې. د سیلف امپلاید نه مطلب دا دی چې تاسې یو بزنس آیډیا باید تاسې مخکې نه مخکې په ذهن کې ولرئ. نو بزنس پلان به تاسې جوړوئ، همغه د بزنس پلان په مطابق بیا تاسې کولی شئ چې دغه ویزه تاسې ترلاسه کړئ. نو دا چې دغه بزنس پلان څه ډول جوړیږي، نو دې ته ولې د سیلف امپلاید ویزا ورته وایي، نو کوم ډاکومنټ ورته برابر کړو، نو یو په یو په دې باندې اوس غږیږو مکمل. بیا هغې نه وروسته بیا اپلیکیشن فورم ته زه راځم. نو تاسې راشئ دلته لیکلي کمپلیټ د اپلیکیشن فور ریزیډنس پرمیټ فور انډیپینډنټ فارم. نو هر څه نه مخکې چې دلته یې په لومړیو کې دوی یادونه کړې ده، خو لومړی راځم دغه نورو مسایلو باندې بحث کوو، بیا راځو دغه فورم په اړه تاسو سره وروسته معلومات شریکوم. هر څه نه مخکې لومړی باید تاسې دې ته یو بزنس پلان باید تاسې په ذهن کې ولرئ. یو بزنس پلان باید تاسې جوړ کړئ چې ته لوکزامبورګ ته تلل غواړې، په ذهن کې د کوم بزنس پلان ده، څه دپاره ته تلل غواړې. نو دا په اصل کې سیلف امپلاید ویزا ده، ته مجبور چې باید یو بزنس پلان باید ته په ذهن کې ولرې. که چېرته ته آلریډي بزنس لرې دا خو بیخي ښه خبره ده. نو یا په بزنس بخش کې ته تجربه لرې، په بزنس بخشونو کې د کار کړی ده، خپله بزنس ولرې، نو مکمل دا به هر څه تاسې تشریح کوئ. یو بزنس پلان به جوړوئ چې تاسې لوکزامبورګ ته لاړئ، هلته په کوم بزنس باندې کار کوئ، هلته څه شی کوئ. نو دا د 3 میاشتو ویزا ده په شروع کې چې دغه ویزا تاسې لګوئ. نو چې بیا تاسې هلته لاړئ، بیا هلته ریزیډنس پرمیټ دپاره تاسې اپلای کوئ او نور ډاکومنټ به تاسې هلته اخیستلی شئ. لومړی باید تاسې بزنس پلان تاسې باید جوړ کړئ. دلته باید ټول ستاسو اهداف باید مشخص اوسیږي. نو پروف اف کوالیفیکیشن، نو راځو دې ته چې پروف اف کوالیفیکیشن نه مقصد څه شی ده، کم اسنادونه په دې بخش کې دوی ته پکار دي. نو په دې کې لومړی ستاسو د پانتون ډیګري ده او یا تاسې مکتب څخه فارغ شوي یاستئ، خپل ستاسو شهادتنامه دا باید تاسو سره اوسیږي.
نو د مکتب ډیپلوم او همدارنګه کم نور سرټیفیکټونه تاسو لرئ دا باید هم تاسو سره موجود اوسیږي. همدارنګه پروفیشنل ایکسپیرینس نو letters of recommendation or reference from your previous employer. که چېرته تاسې په مختلفو ځایونو کې تاسې په بزنس بخش کې تاسې کار کړی ده نو په هغه که هر ډول بزنس وي نو ریکمنډیشن لیټر هم باید تاسې واخلئ، هغه ریفرنسونه هم تاسې واخلئ، ځکه چې تاسو چې دوی ته اسنادونه ورته پرووایډ کوئ نو هر څه باید دوی باید متیقن شي په دې باندې چې دغه کوم اسنادونه چې تاسې ورته وړاندې کړي دي نو دا ټول سم دي. نو که چېرته دوی وغواړي چې تماس ونیسي ستاسو امپلایر سره تر څو دوی وکولی شي هلته ریفرنس باید موجود اوسیږي. نو یو ښایسته سم مشخص ریزیومه باید تاسو جوړ کړئ چې ستاسو کوالیفیکیشن، ستاسو ایکسپیرینس هر څه سره د ریفرنس سره او اهدافو سره. نو دا سی وی او ریزیومه د ته سم منظم ډول جوړول دا ډیر زیات مهمه ده او ستاسو اچیومنت هر څه باید په دې ریزیومه کې باید ذکر وسیږي. سرټیفیکیشنز کم سرټیفیکیشنز تاسو لرئ دا هم باید تاسو ولرئ. فرض مثال آی ټي بخش کې وي که په نورو بخشونو کې نو پورټفولیو د ته ضرورت نشته که تاسو جوړوي شي جوړ کړئ کنه if applicable یعنی کوي که نه وي دا optional ده دته مشکل نشته ده. proof of business expertise نو دینه مطلب دا ده چې یو څوک به فرض مثال بزنس بخش کې بیخي کار نه وي کړی نو هغه ته خو بیا مشکله ده چې ځکه چې دغه ویزا د بزنس ریلیټډ ویزا ده چې هغه کس دغه ویزا بیا ترلاسه کی. نو ښه خبره دا ده چې په کوم بزنس بخشونو کې تاسو په هر ډول بزنس کې تاسو کار کړی اوسیږي د هغې کوم ډاکومنټ چې تاسو سره وي ګورئ ډاکومنټس that highlights your ability to run a business باید هغوی پوه شي چې ته دغه بزنس ته رن کولی شي such as financial management certificates سرټیفیکټونه په دغه بخشونو کې تاسو ولرئ او په هر بخش کې چې تاسو دغه بزنس ریلیټډ کورس که هر یو کوم کورسونه تاسو لوستلی اوسیږي نو دغه ټول ډاکومنټ باید تاسو ځان سره جمع کړئ. نو دا هغه کوالیفیکیشنز وو دغه ټول اسنادونه به هم جمع کوئ او بزنس پلان ما تاسو ویل دا به هم جمع کوئ. فاینانشل ریسورسز ته راځو. تو اوس فرض مثال ته هلته ته تلل غواړې نو دا باید ورته ته ثابت کړي چې دغه 3 میاشتنۍ ویزا ده. نو زه چې هلته ځم دغه 3 میاشتو دپاره مکمل تاسو سره د فاینانشل پلان تاسو سره موجود اوسیږي چې ته خپل ځان سپورټ کولی شي. نو بینک سټیټمنټ باید تاسو ورته وښایاست او پاسپورت. نو پاسپورت خو دا خو دغه خبره ده چې پاسپورت باید تاسو ولرئ. اوس بیا راځم دلته چې دغه ټول دغه اسنادونه تاسو برابر کړه بیا هغې نه وروسته راځم دې ته. نو اپلیکیشن فور ریزیډنس پرمټ فور انډیپینډنس چې کله دغه ټول اسنادونه برابر کړه بیا هغې نه وروسته بیا به تاسو د دې اپلیکیشن فورم به تاسو پیدا کړئ. نو اپلیکیشن فورم به تاسو پیدا کړئ هغه به ډک کړئ دغه ټول اسنادونه به ورسره کړئ. چې کله مو ورسره کړه دغه اپلیکیشن فورم زه هم ډاونلوډ کوم او دغه ویب سایټ ته ځو دا هر څه تاسو ته زه ښیم. نو بیا به دغه کم ادرس چې دا ټول اسنادونه به دغه ادرس ته لیږئ. بیا چې دغه ادرس نه وروسته چې دغه اسنادونه تاسو ترلاسه کړه بیا دې نه وروسته هم پروسس ده بیا به چې کوئ هغې ته وروسته راځو. اوس راځو دې ته دغه اپلیکیشن فورم موږ پیدا کوو. زه بیرته ځم د هغې ته د دې ویب سایټ ته زه بیرته ځم. نو ویب سایټ لینک همدغه ویډیو په ډسکرپشن کې تاسو سره زه بیا شریکوم هغه ته هېڅ تاسې تشویش ونه کوئ هېڅ مشکل نشته ده. زه راځم د هغې ته د دې ویب سایټ ته زه راځم بیرته چې دا یې ویب سایټ ده. نو چې کله تاسې ویب سایټ ته لاړئ نو تاسې راشئ د هغې ته. نو بیرته زه شاته راشم په شروع نه زه راشم چې تر څو تاسې پوه شئ تر څو منظم ډول بیا تاسې ګیچ نشئ چې په شروع نه هوم پیج څخه تاسې تر څو خپله وکولی شئ. ښه نو دا یې هوم پیج ده چې کله ویب سایټ هم خلاص که نو تاسو ته به دغه صفحه خلاص شي. نو چې دغه صفحه خلاصه شوه نو تاسې کولی شئ go to online services forums دې ځای نه هم لاړ شئ. خو که رایډ اوی تاسې ښکته راشئ دلته فورمز نو دغه فورمز باندې به تاسې کلیک وکړئ. دلته به تاسې راشئ نو دلته به دغه ټول فورمونه تاسو ته راشي. دلته مختلف ډول فورمونه دي دا ګورئ. خو موږ ریزیډنس پرمټ دپاره چې کوم سلف امپلایډ ویزې بخش کې موږ اپلای کوو انټرپرینر ویزې ته هغه باید موږ تاسې پیدا کړو. نو لاندې به راشئ په دې ځای کې به تاسې وګورئ امیګریشن ریزیډنس پرمټ فور تھرډ کنټري نیشنلز نو دا هم نه ده.
نو دا هم نه ده زمونږ دا ده امیګریشن سیلف امپلاید تھرډ کنټری نیشنل ځکه چې موږ سیلف امپلاید هغې ته موږ اپلای کوو نو دې باندې به تاسې کلیک وکړئ نو چې کله دې باندې کلیک وکړه نو تاسو ته به دغه 3 فورمونه راشي نو په دغه لومړی چې دا مکمل د دې ایکسپلینیشن دا مکمل د پړه معلومات ده نو هغه سره کار ملري نو تاسو راشي اپلیکیشن فور ریزیډنس پرمیټ نو انډیپندنس نو دې باندې تاسو کلیک وکړئ چې کله دې باندې کلیک وکړو نو مکمل فورم به تاسو سره خلاص شي نو تاسو به فورم خلاص شي نو دای فورم ده نو تاسو به بیا راځئ دلته مکمل دغه فورم به تاسو ډیر پروفیشنل او ډیر منظم ډول به تاسو دغه فورم ډکوئ نو دلته چې هر یو ډاکومنت تاسو چې مخکې کوم ډاکومنت ما تاسو سره شریک کړ نو هغه ډاکومنت ته په کتو سره به دغه فورم تاسو ډکوئ په فورم کې به غلطي نه کوئ که لږ زره غلطي هم وکړله نو د دې نه مقصد دا دی چې بیا ستاسو ویزه کې دی شي ریجیکټ شي نو اکثر چې بیا شکایت کوي چې والا زما ویزه ریجیکټ شوه دا شو هغه شوه دغه مسایل وي نو دغه فورم تاسو کولی شئ له دې ځینه تاسو ډاونلوډ هم کړئ چې دې باندې تاسو کلیک وکړئ نو دغه فورم به تاسو سره چی شي تاسو سره به ډاونلوډ شي اوس که فرض مثال زه دغه کومه دې باندې دلته تاسو نومي هم تغییروئ شي خو انیوی نو دغه فورم ما سره اوس څنګه شوه ثبت شوه خو راځم زه همدلته زه تشریح کوم نو دغه فورم همدلته زه په دې تشریح کوم چې ما ډیر زیات کوشش وکړ چې د دې پی ډی اف ایډیټر یو دانه ما سره و هغه هیڅ کار ونه کړ نو ډیر زیات مې کوشش وکړ چې هغه کار وکړي خو انیوی نو هغه کار ونه کړ چې زه تاسو سره مالته الریډي کار کړی وای خو اوس تاسو زه مکمل زه تشریح کوم یو په یو همداسې هماغسې به ته بیا تاسې مخکې ځئ ګورئ دلته لیکلي لاست نیم ته به خپل تخلص به ولیکي دلته به خپل فرست نیم به ولیکي پلیس اینډ ډیټ اف برث به دلته ولیکي دلته میل فیمیل میل ولیکه فیمیل ټیک مارک وکړئ نیشنلټي افغان ولیکه همدارنګه نیشنل انشورنس نمبر ولري هغه ولیکه ریزیډنس ان د کنټري نو که چېرته فرض مثال کوم بل هیواد کې ته اوسېږي نو هغه باید تاسې دلته ولیکئ چې کوم وخت نه تاسې دلته اوسېږئ میریټل سټیټ به دلته مدني حالت به دلته دغه ذکر کې چې فرض مثال سنګل میریډ چې نو کرنٹ اکټیویټي به دلته ته ذکر کې لیګل ایډرس به دلته ذکر کې ته چېرته اوسېږي نمبر ټاون ټلیفون ایمیل سټریټ پوسټل کوډ نو دغه شیان به تاسې ولیکئ پوسټل اډرس به تاسې دلته ورسوئ نو لاست نیم اف سپاوس نو که چېرته فرض مثال تاسې واده کړی اوسېږي نو د خپل د میرمن معلومات باید تاسې دلته ورسوئ د هغې ټول دلته شی ورته وایي اډرس اف سپاوس د هغې ادرس دلته ولیکئ اکټیویټي اف سپاوس سیول پارټنر او همدارنګه ګورئ دلته other people sharing or likely to share the applicant's household هغه کوم کسان چې تاسو سره اوسېږي د هغې مکمل دغلته هغه ډیټیل به هم تاسې دلته ولیکئ هغه به هم تاسې دلته ورسوئ general information about independent professional activities in Luxembourg نو دا چې تاسې لکزامبورګ ته تاسې ځئ نو هلته به کم اکټیویټیز تاسې ترسره کوئ نو هغه به تاسې دلته به تاسې باید ورته ذکر کوئ او همدارنګه ټایپ اف انویسټمنټ نو چې کوم ټایپ انویسټمنټ اوس دا ماته پته نه لګېږي ځکه چې تاسو ته رایډ اوی یو تاسو ته زه دلته ټیک مارک کوم کېدای شي ډېر کسان دي چې هغوی همدا اوس الریډي بزنس لري یا په کوم بزنس آیډیا دپاره لکزامبورګ ته تلل غواړي نو همغې ته په کتو سره نو دا بیا ټیک مارک کېږي بزنس اکټیویټي به تاسې دلته ټول دغه کې ډسکرایب اف د اکټیویټي اینډ د بزنس سیکټر چې په کوم بزنس سیکټر وي هغه به ټول دلته اکټیویټیز خپله تاسې دلته ذکر کوئ describe of the target market دا ټول به تاسې یو په یو ډک کوئ at a level نو name of the business نو دا مکمل فورم دا تر اخره پورې تقریبا دا به مکمل تاسې ډیر منظم ډول به تاسې دا ډک کوئ په یو ځای کې باید تاسې کوم غلطي او دغه ونه کوئ نو اوس چې زما پی ډی اف کار پرېښوده چې دلته ما کار کړی وی چې یو په یو ما په خپله ډک کړی وی اوس که دا زه په دغه ویډیو کې ډکوم هم وخت ډیر نیسي نو دا هم تشریح که بیا په بله ویډیو کې دا دې باندې بیا کار کومه منظم ډول اوس پروسه خلاصه نه ده اوس دا چې تاسې ډک کړه بیا هغې نه وروسته دا به تاسې هغه کوم ادرس ما تاسو ته وښودله نو
دغه کوم ادرس چې ما تاسو ته وښودله دلته نو دغه ادرس ته به تاسې ولیکئ مکمل هغه اسنادونه به ورسره کوي دغه کوم اسنادونه چې ما دلته تاسو سره شریک کړه دا به ټول سره یوځای کوي او دغه فورم به هم تاسې واخلئ دا هم چې ډک کړه نو دا به دغه ادرس ته به ولېږئ نو دغه ادرس ته به ولېږئ چې کله دا اپروف شوه بیا هغې نه وروسته بیا تاسې ټایپ ډي ویزې ته به تاسې بیا اپلای وکړئ نو ټایپ ډي ویزا هغه ویزا ده چې په دغه ویزا باندې بیا تاسې کولی شئ چې لوکزامبورګ ته تاسې انټري وکړئ نو که چېرته هغه اپروف شي مکمل هر څه او ټایپ ډي ویزا تاسو سره نه وي نو بیا تاسې لوکزامبورګ ته د تلو اجازه نه لرئ نو بیا تاسې ټایپ ډي ویزا به تاسې دغه کوي د دې اپلیکیشن فورم به واخلئ هغه به ډک کوي چې هغه ډک کړلو دغه کم اسناد چې مخکې تاسې ډک کړه دلته نو دغه اسنادونه به راواخلئ نو دغه ریزیډنس پرمټ د دې ټول حساب کتاب دا به هم تاسې د دې چې کوم اپروف شوی دغه لیټر بیا به ټایپ ډي ویزې ته به تاسې اپلای وکړئ نو د ټایپ ډي ویزې ته اپلیکیشن طریقه ګورئ Once you receive the temporary authorization, you can apply for the Type D visa. The Luxembourg embassy or consulate in your home country, the step include. No, پاتې شوه د Type D visa د application form. نو د Type D visa application form چې کوم یو دا ډیر ما کوشش وکړو چې دا زه آنلاین ترلاسه کړم نو هلته ما دغه وکړو ډېر زیات بعضې سفارتونو سره ما اړیکې ونیولې نو اخر دې نتیجې ته ول خو ما دلته ډېر زیات سرچ وکړو چې دلته زه پیدا کړم چې دلته یې بعضې ګایډنس ما ته راکړه چې په اسلام آباد کې چې کوم د دغې سفارت ده د ماسکو سفارت ده د وبخښئ د بلجیم سفارت د هغه وړاندې کوي نو هلته هم ډېر زیات کوشش وکړو هلته مې پیدا نه کړلو بیا مې سفارت سره اړیکه ونیوله نو سفارت هغې ویلې چې نو دغه ټایپ ډي ویزا اپلیکیشن فورم چې دا آنلاین اکسیسیبل نه ده نو تاسې به کانسلیټ ته ځئ نو دغه ټایپ ډي ویزا اپلیکیشن فورم به د کانسلیټ څخه تاسې رااخلئ بیا به تاسې ډکوئ چې کله هم ډک کړه نو هر څه برابر کړه نو ټول اسنادونه به بیرته همالته سفارت ته به تاسې سپارئ نو چې کله هم وسپارل بیا هغې نه وروسته به تاسې منتظره اوسیږئ ویزې ته او د دې اپلیکیشن فورم فیس هم ده چې 15 یا وبخښئ دغه 50 یورو د دې فیس دغه فیس به هم تاسې ورکوئ او دغه ټول ډاکومنټ نو ټایپ ډي ویزې اپلیکیشن فورم او همدارنګه ریزیډنس پرمټ د اپروو فورم همدارنګه ټول ډاکومنټ به یو ځای کوئ او دا به بیا همغه کانسلیټ ته به تاسو چیک کوئ هغې ته به ورکوئ ګورئ کمپلیټ د ویزا اپلیکیشن فورم فل اوټ د شنګن ویزا اپلیکیشن فورم سپیسیفیک فار ټایپ ډي همدا ټایپ ډي نو هلته به تاسې ورکوئ چې کله هلته هم ورکړلو په دغه کې هلته هم وسپارلو همغه امبیسي ته بیا هغې نه وروسته به تاسې منتظره کیږئ چې تاسو ته ویزه راشي چې کله ویزه راغی نو بیا به نر غوندې به ځئ هلته خپل بزنس ته کم پلان لرئ بس هلته خپل ژوند به مخې ته وړئ او په راتلونکي ویډیو کې به انشاءالله دغه فورم د دې زه به یې دغه پیدا کړم چې دغه د پی ډي اف ایډیټر انشاءالله دا به هم تاسو ته زه ایډیټ کړم او په راتلونکي ویډیو کې دغه ټایپ ډي اپلیکیشن فورم به انشاءالله ما د سفارت نه آنلاین ډول غوښتې ده نو هغوی ما ته ولیږي هم به ټایپ ډي راتلونکي ویډیو کې به یوازې دغه 2 فورمونه به تاسو ته ډکوم رایډ اوې هم به دغه فورم ډکو عملي ډول هم به ټایپ ډي فورم ډکو عملي ډول نو راتلونکي ویډیو ته انشاءالله منتظره شئ دغه ویډیو دغه دواړه فورمونه انشاءالله بیا زه ډک کړم فعلا تاسو ته ښه وخت